ملګرو نن ورځ د یو داسې کرکټر په اړه خبرې کوو چې موږ یې د شپږیزو د ماشین په نامه پیژنو او هر کله چې میدان ته ښکته کیږي نو په داسې انداز سره توپ وهنه کوي چې د مقابل ټیم لپاره لوی سرخوږی بلل کیږي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسې ته د کریس ګیل د ژوند په اړه معلومات درکړو. که چېرته تاسې د کریس ګیل د ژوند په اړه خبر شئ نو ډېر زیات به حیران شئ چې څنګه نوموړي د کوڅو او سړکونو څخه د چټلیو او خځلو په ټولولو سره تر نړیوال کرکټ پورې خپل سفر ترسره کړی دی او په خپل ژوند کې د بې حده کوشش له امله دغه مقام حاصل کړی دی. ملګرو د ویډیو د پیلېدو نه مخکې که چیرې تاسې د کریس ګیل مینهوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو د کریس ګیل مکمل نوم کریسټوفر هنري ګیل دی او لقب یې ماسټر سټورم دی او د 1990 کال د سپتمبر په 21مه په جمایکا کې زیږیدلی دی او د 2023 کال له مخې عمر 43 کاله دی. د ګیل پلار یو د پولیسو افسر و او مور یې د کور د خرچې د اوچتولو لپاره ممپلې خرڅول، لیکن ګیل شپږ ورونه او خویندې درلودل او د ګیل د والدینو لپاره په یوازې ځان د کور چلول آسان نه وو. هغه وخت کریس ګیل د جمایکا په یو کوچني ښوونځي کې زده کړې کولې، لیکن د غریبۍ له وجې د کریس ګیل په کورنۍ باندې دومره بدې ورځې راغلې چې مور او پلار یې د ښوونځي فیس نشو برابرولی. نو په همدې سبب کریس ګیل په ډېر کوچني عمر کې د لارو او کوڅو څخه د خځلو او پلاستیکي بوتلونو ټولول پیل کړل. کریس ګیل په خپله یوه مرکه کې ویلي وو چې ما په خپل ماشومتوب کې ډېرې بدې ورځې لیدلې دي. موږ به په ډېره سختۍ سره د 2 وختونو ډوډۍ پیدا کوله او زموږ په کورنۍ کې 8 کسان وو. تاسو به د دې په اورېدو سره حیران شئ چې کریس ګیل څو ځله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غلا هم کړې ده. کریس ګیل باوري دی چې تاسو په ژوند کې هر څه ترلاسه کولی شئ، مګر د هغه لپاره باید شپه او ورځ خواري وکړئ. ملګرو اوس د کریس ګیل د کیریر په اړه معلومات درکوو. کله چې کریس ګیل په کوڅو کې د کرکټ لوبه کوله نو له همغه وخته یې د منډو وهل هیڅ نه خوښېدل، نو له همدې وجې یې هڅه کوله چې بال تر ډېر لرې ځایه ووهي ترڅو تېښتې کولو ته محتاج نشي. ګیل له ماشومتوبه په کرکټ کې ډېر تکړه و او کله چې 14 کلن و نو له ځانه یې د لویو کرکټرانو په خلاف سیلیزې جوړولې. د کریس ګیل د په زړه پورې بیټینګ په سبب هغه د لوکس په کرکټ کلب کې شامل کړل شو او په دې کرکټ کلب کې د استعداد ته په کتو سره په 19 کلنۍ کې نوموړي ته د لومړني فرست کلاس ډیبیوټ لوبې موقع ورکړل شوه او کریس ګیل په فرست کلاس ټیم کې هم ډېر ښه ولوبېدلو، د کوم په وجې چې نوموړی څو کاله وروسته د ویسټ انډیز کرکټ ټیم ته انتخاب کړل شو. کریس ګیل خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د 1998 کال د سپتمبر په 11مه د هندوستان په خلاف ولوبوله او د خپل او ډي آی ډیبیوټ څخه پوره 11 میاشتې وروسته ګیل ته د ټیسټ میچونو د لوبولو موقع ورکړل شوه. لیکن د کریس ګیل قسمت دومره خراب و چې د خپل کیریر په لومړیو 2 کلونو کې چندان ښه ونه ځلېد چې له امله یې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم څخه وویستل شو. کریس ګیل د 2002 کال په نومبر میاشت کې بیرته د ویسټ انډیز کرکټ ټیم ته راوستل شو او په خپلو لومړنیو لوبو کې په زړه پورې 3 سیلیزې جوړې کړې او د ویسټ انډیز په کرکټ ټیم کې خپل ځای باوري کړ او کریس ګیل 3 واړه سیلیزې د هغه وخت د بهترین ټیم هندوستان په خلاف جوړې کړې او ورو ورو د کریس ګیل مینوال هم زیات شول. له دې نه وروسته کریس ګیل د خپلې طوفاني توپ وهنې له امله په ټوله نړۍ کې مشهور شو. لیکن په 2015 کال کې یوه عجیبه حادثه واقع شوه چې چا یې په اړه سوچ هم نشو کولی. د یوې لوبې په دوران کې کریس ګیل ته د ساه اخیستل ګران شول او د معایناتو ترسره کولو ته اړ شو. کله چې معاینات ترسره شول نو دا څرګنده شوه چې د په زړه کې یو سوری دی او کریس ګیل د خپلې بیمارۍ د علاج نه وروسته د یوه ډېر قوي بیټسمین په حیث میدان ته ور ودنګل. د 2006 کال په چمپیون ټرافۍ کې کریس ګیل ډېر ښه وځلېد چې په نتیجه کې نوموړی د ټورنمنټ د اتل په جایزه سره ونازول شو. کریس ګیل په نړۍ کې لومړنی داسې لوبغاړی دی چې په 20 ورځو لوبو کې لومړنۍ سیلیزه وهلې ده او نوموړي دغه ریکارډ د 2000 کال په 20 ورځ نړیوال جام کې د ساوث افریقا په خلاف جوړ کړی. کریس ګیل خپل وروستنۍ ټیسټ لوبه د 2014 کال د سپتمبر په 5مه د بنگلاديش په خلاف ترسره کړي. کریس ګیل خپل وروستنۍ ورځنۍ لوبه د 2019 کال د اگست په 14مه د هندوستان په خلاف لوبولي. همدارنګه کریس ګیل خپل وروستنۍ 20 ورځې لوبه د 2019 کال د مارچ په 8مه د انګلند په مقابل کې ترسره کړې ده. نو کریس ګیل تاسو ته څنګه لوبغاړی ښکاري دا راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ او د کریس ګیل لپاره ویډیو هم لایک کړئ. ملګرو اوس د کریس ګیل د ریکارډونو په اړه غږیږو.
ریکارډ نمبر 1 کریس ګیل د کرکټ په نړۍ کې یوازینی داسې لوبغاړی دی چې په ټیسټ لوبو کې 3 سیلیزې، په یو ورځنیو لوبو کې 2 سیلیزې او په شل ورځو لوبو کې یو سیلیزه جوړه کړې ده. ریکارډ نمبر 2 کریس ګیل تر اوسه پورې په نړیوال کرکټ کې تر ټولو زیاتې شپږیزې وهلې دي. نوموړي تر اوسه پورې 515 شپږیزې وهلې دي چې تر اوسه پورې هیڅ چا نه دي وهلي. ریکارډ نمبر 3 کریس ګیل د شل ورځ کرکټ یوازینی داسې لوبغاړی دی چې له 100,000 څخه یې ډېرې منډې جوړې کړې دي. ریکارډ نمبر 4 د کریس ګیل سره په یوه اور کې د شپږو پرلپسې څلوریزو ریکارډ هم شته. ریکارډ نمبر 5 کریس ګیل په نړۍ کې د چټکو ډبل سیلیزو جوړولو ریکارډ هم لري. د په 138 توپونو باندې 200 منډې جوړې کړې دي د زیمبابوې په خلاف. ملګرو اوس به د کریس ګیل کورنۍ درو پیژنو. د ګیل د پلار نوم ډډلی ګیل او د مور نوم یې هیزل ګیل دی. د ګیل د ورور نوم دی وین کلیو پاریس. د ګیل د میرمنې نوم دی نتاشا بیریج. د ګیل د لور نوم دی ایلینا ګیل. ملګرو اوس د کریس ګیل د عاید په اړه معلومات درکوو. کریس ګیل د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم سره یو تړون لاسلیک کړی چې په نتیجه کې د هر کال 3 میلیونه ډالر یا هم 15 کروڑه روپۍ ورکوي. له دې نه بغیر کریس ګیل د یوې آی پی ایل لوبې د ترسره کولو لپاره 15 کروڑه روپۍ اخلي. ګیل د پی ایس ایل د لوبولو لپاره 2 کروڑه روپۍ اخلي. کریس ګیل د کومې کمپنۍ د مشهورولو او تاییدولو لپاره 3 کروڑه روپۍ اخلي. له دې نه علاوه کریس ګیل د 180 کروڑو پانګه اچونه هم کړې ده چې له هغې نه هم ورته ښه عاید راځي. ملګرو اوس د کریس ګیل د سرمایې په اړه خبرې کوو. د کریس ګیل ټوله سرمایه 632 کروڑه روپۍ ده. ملګرو اوس به د کریس ګیل کور در وښیو. کریس ګیل په جمایکا کې یو ښایسته کور لري د کوم قیمت چې 2.5 میلیونه ډالر یا هم 22 کروڑه روپۍ دی او په دې انځورونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ. ملګرو اوس د کریس ګیل د موټرو د ټولګې په اړه غږیږو. کریس ګیل یو لمبرګینی اوینټاډور اس وی جی روډسټر موټر لري چې قیمت یې 2 کروڑه دی. د کریس ګیل سره یو بینټلی کانټیننټل جی ټي کنورټیبل موټر شته چې قیمت یې 15 کروڑه دی. ګیل یو فیراری 458 سپایډر موټر هم لري چې 15 کروڑه ارزښت لري. د ګیل سره یو مرسیډیز جی ایل 63 اے ام جی موټر هم شته چې قیمت یې 2 کروڑه دی. همدارنګه ګیل یو مرسیډیز بینز ایس کلاس 450 موټر هم لري چې قیمت یې د 1.5 کروڑ. نو ملګرو دا و د کریس ګیل د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که تاسو د کریس ګیل مینوال یاست ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کوم کرکټر په باره کې درته جوړه کړم.